یو ډیر جالب او حیرانونکی خبر د افریقې یو مولا چې 2 هفتې وروسته خبر شو چې له یو نارینه سره واده کړی دی. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستئ. د ختیځي افریقا د یوګانډا هیواد د مسجد یو مولا امام د واده نه وروسته هغه وخت له حیرانۍ سره مخ شو چې تازه را واده کړې ښځه په اصلي کې ښځه نه وه بلکې نارینه و. مولا محمد موتوبه او ناوې 2 هفتې مخکې د واده نکاحنامه په یو روایتي غونډه کې لاسلیک کړې وه. د ډیلی نیشن ورځپاڼې د خبر له مخې دوی دواړه د واده نه مخکې یو بل ته نه دي نږدې شوي او نه یې د واده مراسم ترسره کړي، ځکه چې وایي میرمن یې ورته ویلي و هغه په جامو یعنې حیض کې ده. مولا امام وایي ما صبر کاو او انتظار مې کو چې هغه به ښه شي. د مولا موتوبه لپاره بده دا وه چې هغه په خپله پوه نه شو چې میرمن یې ښځه نه ده بلکې ګاونډیانو ورته وویل چې میرمن یې نارینه دی، ځکه چې وایي هغه د دوی په دیوال ورختلی او غوښتلې د دوی ټلویزیون او جامې غلا کړي، ځکه نو دوی داسې وګڼله چې هغه نارینه دی. د مولا ګاونډیانو چې پولیسو ته رپورټ ورکړ، امام او میرمن یې پولیسو تاڼې ته ورغلل. میرمن یې اسلامي جامې اغوستې وې، حجاب یې کړی او سینډل او جګې چپل یې په پښو کړې وې. تر بندي کېدو مخکې یوې ښځینه پولیسې د هغې تلاشي واخیسته، نو هغې ټکان وخوړو چې د یوې ښځې نه بلکې د نارینه تلاشي اخلي. د یوګانډا د پولیسو د جرمونو د پلټونکو څانګې افسر اسحاق موګیرا کایونګا وایي تر بندي کولو مخکې ښځینه پولیسو افسرې د عادي تورنو کسانو غوندې د هغه بشپړه تلاشي واخیسته، خو هغه حیرانه شوه چې دغه کس په سینه د ښځو د تیرستلو لپاره کپړې منډلي دي او تناسلي آلې هم د نارینه ده. پولیس وایي د پلټنو پر مهال تورن کس اعتراف کړی چې مولا امام یې د پیسو لپاره تیرستی دی. مولا امام وایي له دغه کس سره یې په کیمپاسي جومات کې ولیدل. زه په یوه ښځه پسې ګرځېدم چې واده ورسره وکړم. یوه ښایسته نجلۍ مې ولیده چې حجاب یې اغوستی و، ما ورته د مینې وړاندیز وکړ او هغې قبول کړ، خو هغې ما ته وویل تر هغه وخت به همبستري ورسره ونه کړم چې زما مور او پلار ته دې د واده پیسې نه وي ورکړي. مولا موتوبه وایي چې یوه اونۍ کې د واده خبره فیصله کړه او د یوې ښځې کره ورغلو چې دغه کس خپله ترور بلله او هغې ته یې د واده ولور ورکړ. پولیس وایي د یوګانډا د قانون له مخې وه دغه کس ته په جعلي توګه د جنس بدلولو، غلا او د جنس بدلولو د تظاهر لپاره د شیانو اخیستلو سزا ورکول کیږي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر اخره وکتله. دا خبر تر همدې ځایه تاسو کولی شئ دا خبر په VOA ډیوه نیوز باندې هم وګورئ. که غواړئ چې د سیمې او نړۍ له حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.